دوستان سلامونه او درنښت لرم تاسو معززه کورنۍ او دوستان صحت لري ولري د اختر مو مبارک شه خدای پاک مو ټول طاعتونه عبادتونه قبول او مقبول وګرځوه نن د خوست ولایت مربوط زلزله ځپلې علاقې ته افغان دوبۍ کلی دی دا هغه کلی دی چې ډېر سبوربور لارې لري ډېرې لارې ډېرې خرابې دي په دغه خاطر باندې کومکونه په کافي اندازه باندې نه دي لکه په هغه رقم باندې چې نورو زلزله ځپلو ځایو ته کومکونه رسېدلي دي په هغه رقم باندې دلته نه دي را رسېدلي موږ هم تقریبا څه د پاسه 4 ساعته به مو مزل کړی چې تر افغان دوبۍ کلي پورې راورسېدلو او دومره خرابه لار وه چې زه په ژوند کې پر داسې لار باندې په موټر کې نه وم ولې کورونه چې مو وکتله یوازې ګیان او برمل ولسوالۍ یوازې زلزلې نه دي ځپلې بلکې دلته هر کور جلا تراژیدي لري جلا غم لري دلته په هغه رقم باندې زخمیان سوي دي شهیدان سوي دي په هغه رقم باندې او تر ټولو دردونکې خبره دا ده دوستانو چې د دې ځای خلک د کافي سواده څخه برخوردار هم نه دي او تر اوسه پورې په هغه چاودلو کورو کې اوسېږي یا خو د دې په خاطر د مجبوریت څخه او یا هم په دې باندې نه پوهېږي چې دا کورونه پر موږ باندې رانړېږي زه چې ورغلم په ډېرو چاودلو کورو کې دغه هر کور 4-5 ځایه چاودلی دی تاسو ورته وګورئ د افغان دوبۍ کلي بازار دی دوستانو دوکانونه تاسو ورته وګورئ دغه هر دوکان ته چې وګورئ تقریبا 4-5 ځایه 6 ځایه چاودلی دی هغه دوکان تاسو ورته وګورئ دوستانو 4-5 ځایه چاودلی دا یو غرنۍ منطقه ده چې په دا 21 کاله کې هیڅ نه وه خدمت نه دی ورته سوی زه فکر کوم چې کلینیک به هم نه لري تر اوسه پورې کلینیک هم نه لري مکتب خو به نو چې کلینیک نه وي مکتب خو بیخي نشته هېچ چا توجه نه ده ورته کړې او بس سړی څه شي ووایي چې باید داسې ځایونه سړی ویني بیا سړي ته روحي او جسمي شکنجه ورکوي چې هغه د ځینې کورونه ما ولیدله دوستانو چې قسم یې واخیستی چې موږ یوه بوجي وړه په 2 کورو باندې ول د ډېرې غریبۍ د لاسه څخه یوه بوجي وړه په 2 کورو باندې موږ رانیسو دغه رقم ویجاړ شوي دي دوستانو دغه ځای به ورته دغه کم دغه رقم ویجاړ شوي دي برمل و دغه دوستان تاسو ورته وګورئ چې دغه شوي دي کورونه دغه رقم ټوله نړېدلي دي دغسې کورونه ټوله نړېدلي دي ولې په هغه رقم باندې چې د دوی حق دی په هغه رقم دا دی باران هم شروع شو باران هم دی دلته دوستانو 2 میاشتې وروسته 2 نیمې میاشتې وروسته واوره شروع کېږي او خلک بیا د خټو په کورو کې لا د یخه څخه ګزاره نشي کولی په خیمو کې خو بیخي ګزاره نشي کولی موږ کورو ته ورغلو د دې ځای هغه خپل د وس مطابق چې مو څه په وسه باندې پوره وه هغه کومک مو ورسره د سیلاب خیره بنسټ د خوا څخه مو کومک ورسره وکړي مګر هغه کافي نه و دوستانو دلته پر 3-4 کورو باندې یوه دانه خیمه ورکول شوې ده غذایي مواد فقط نه پوهېږم چې کومې موسسې د دوی خپل هم نوم نه وي زده هر کور ته یوه بوجي وړه ځینو کورو ته 2 بوجي وړه ورته ورکړي دي دوستانو هیله کوم لایف در سره شیر کړئ تر څو دا غږ تر خیریه بنسټونو پورې ورسېږي او یا تر هغه خیرو تجارانو پورې ورسېږي چې دغه افغان دوبۍ د کلي سره چې تقریبا څه د پازه 3000 کور دي په 3000 کور کې هیڅ کور د یو کور د بل کور څخه فرق نه لري د ټولو یو رقم دردونکي زورونکي او کړونکي حالت بغیر د دې څخه چې که دغه زلزله نه وای سوی هم دا خلک ډېر غریبان دي یعنې د زلزلې څخه بدتر ژوند درلودی اوس نو چې دا زلزله وسوله بیا کور هم سوله د ټولو تجارانو څخه خیرخوا کسانو څخه په ډېر درنښت سره هیله کوو یو څه د ځان په تکلیف کې او خو مرسته دي و مستحقو کسانو ته ورورسوي دا خلک و خیمو ته عجل ضرورت لري ولې 2 میاشتې وروسته خیمې هم دلته په خیمو کې هم ژوند نه کېږي 2 نیمې میاشتې وروسته واوره شروع کېږي 2 نیمې میاشتې وروسته دلته واوره تاسو ورته وګورئ دوستانو دغه اوس حالت کې دومره تېز باران دی دا باران وینئ دوستانو چې دا اوس هم تېز باران فقط لاره یې خرابه ده په دغه خطر باندې څوک زړه نه ورته ښه کوي چې دغه منطقې ته راسي پر 4-5 کورو باندې یا پر 3 کورو باندې یوه دانه خیمه ورکول شوې ده داسې کورو ته موږ ورغلو چې ویډیو به هم درته خپرې کړو یوه بله خبره هم ده دوستانو چې دلته یو بل دردونکی حالت هم دی دلته چې څه مرستې راځي
هغه د خانو د ملکو او یا همداسې د یو نامداره سړي پر لاس باندې یا د مسجد د ملا پر لاس باندې ورکول کیږي. یعنې د بنده بندګي د دوستانو دلته د ملا صاحب چې د زړه غوښتي هغه ته ورکوي او که د ملا صاحب زړه نه غوښتي هغه ته نه ورکوي. که د ملک زړه غوښتي هغه کور ته مرسته ورکوي، که د ملک زړه نه غوښتي هغه کور ته نه ورکوي. بل په سروي کې هم دغه سوی ده. دلته ځینې نزاکتونه دي، قومي خبرې دي او زد و زد بازۍ دي. څوک چې شناخت لري هغه یو کور په 5 کورو باندې نیوشته کوي او څوک چې شناخت نه لري 5 کور هم په یو کور باندې نه ورته نیوشته کوي. یعنی بې عدالتي په مرستو کې هغه کمه مرسته چې راغلې ده فقط 2 مؤسسې راغلي دي. یوې مؤسسې پر 2-3 کورو باندې یوه دانه خیمه توزیع کړې ده او نورو هم د دوی د خولې څخه چې دوی ماته وویله او وخت چې زه په کور باندې وګرځولم یعنې داسې نه و چې دوی ماته درواغ ویلي، ځکه چې زه په هغه نړېدلو کورو باندې وګرځولم، بیا خیمې ته بوتللم او بیا هم هغه درځونه چې کړي وو هغو دغه ته بوتلم، هغه وټاکو ته بوتلم او تاسو وګورئ چې په دغه ځای کې د مرستې څه شته پیدا کولی. خیمې خو تو بهر ولیدې چې کیمې ویر کړي دي؟ بس خپله خبره وکړم. نه خبره خیر ده، مو د پوره نه خاص تو ولیدې چې چا خیمې ویر دي ای بهر درولې دي چې شتانه بیا بهر درولې دي. دا ورور ډېره ښه خبره وکړله، وایي تا ولیدلې چې خیمې ورکړې وې د باندې درولې دي او چینې درلودله هغه مجبوره دی چې په هغه خونه کې واوسېږي. ډېرو کورو پراشوټان یې جوړ کړي وو، زاړه ټوکران یې سره ګنډلي وو، پراشوټان زړې بوجې یې سره ګنډلي دي دلته، د هغو څخه یې خیمه جوړه کړې ده. تېره شپه موږ باران او پر دغه خیمو باندې هغه خیمې چې توزیع شوي دي دوستانو، هغه خیمې هم زه د باران نه دي، باران تاثیر کوي. تاسو د تیز باران توجه ګورئ په دغه حالت کې په سلهاوو کورنۍ په زرهاوو کورنۍ په افغان دوبۍ کې تر شنه اسمان لاندې دي او که ژر د دې ځای غم ونه خوړل سي او د دې خلکو غم ژر نه ونه خوړل سي او مرسته ورسره غذایي او د البسې مرسته ورته راونه رسېږي، تر زلزلې به بدتره نه اوري. خدای نخواسته موږ درته ووایو. ما دلته هغه شیان چې ما دلته په خپلو سترګو باندې ولیدله موږ داسې فکر کوئ چې د افغان دوبۍ کلي ته موږ ټوله خپله مرسته ورګیانو برمل ته اختصاص کړې وه. ټوله مرسته مو هلته وویشله کور په کور باندې. هېڅ کور هم د غره په سر کې هم کور نه دی راڅخه پاتې شوی. په ورځ باندې چې په شپه باندې چې زلزله ولسوله د بله ورځ چې مو ځان ورته راورسوئ. اول مو د خیمو مرستې شروع کړلې. د دې وڅنګ ته د لسهاوو داسې تجاران وو چې هلته نابلده وو، د هغو د مرستو توزیع کې مو الحمدلله برخه ورسره واخیستله. د هغو مرسته مو د دوی په لاس باندې ورته توزیع کړله چې د هغو ویډیوګانې موږ خپله نه دي اخیستې، خاص په دې خاطر باندې چې ځکه چې هغه زموږ مرسته نه وه. مګر هغه مرستې چې زموږ د خیر بنسټ پسې تعلق درلودلی د هغو ټوله اسناد او ټوله ویډیو یې زموږ سره دغه دی راسره شته. تاسو خپله فکر وکړئ چې یو وطاق چې 4-5 ځایه 6 ځایه چاودېدلی وي او دغه رقم تیز باران وي لکه دغه اوس چې دغسې تیز باران دی او ماشومان یې په وطاق کې وي، خیمه هم ونه لري او ښځې هم ټوله په وطاق کې وي. د یوې لحظې دپاره یې درد احساس کوي چې څومره دردونکی، ځورونکی او کړونکی حالت به موږ ولرو. هیله کوم دوستانو افغان دوبۍ علاقه ده، کلی خو نسو ورته ویلی ځکه چې دا ډېره غټه علاقه ده، تقریبا څه د پاسه 3000 کوره به وي، څه د پاسه 3000 کوره دي. ولې دومره غریبان دي دوستانو چې هر کور ته به یعنې ډېر کم کورونه دي چې په یوازې سر باندې یوه بوجي وړه دوی رانیسي. ډېر کم کورونه دي. اکثره کورو ته چې زه ورتلم د سهار څخه تر دا اوسه پورې چې موږ د کورو سره مرسته کول د شهیدانو زخمیانو پوښتنه مو کوله، هغو ته مو فاتحه اکثره کورنیو به ویله چې موږ په 2-3 ورونو باندې یوه بوجي وړه رانیسو. یعنې 3 کور په یوه 3-4 ورونه په یوه کور کې اوسېدله فقط یوه بوجي وړه پر 3-4 په 2 ورونو باندې رانیول. یا داسې و چې د اکا زامن به وتلله بازار ته او یوه بوجي وړه پر 2 کورو باندې رانیول. دوی مستحق دي دوستانو، د دوی سره مرسته نه ده سوې، هر څه مو په خپل سترګو ولیدله او تر ټولو ښه خبره دا وه چې دې خلکو ماته درواغ هم نه وویله، ټوله شان یې صفا وویله چې دلته مرسته موږ د بندګي کوو، مرسته چې دغه کسانو ولاسته ورځي چې هغه کسان شناخت ولري، یا په حکومت کې شناخت ولري یا د موسساتو سره شناخت ولري. مرسته یوازې هغه کسانو لاسته ورځي، هغه یې نو بیا په دومره مرات باندې ورکوي، په دومره مرات باندې دا مرسته ورته ورکوي لکه د ده د پلار مرسته چې دغه رقم په مرات باندې 200 خبرې مو ورته کوي، 200
هغه خبرې چې دوی ماته وکړلې زه په خپل خوله باندې نه سم راوړلی. دلته هم تقریبا یو 40-40 نفره دغه د افغان دوبۍ کلي ځوانان دي. زما د ټلیفون تر شا هلته ولاړ دي. دلته حالات دوستانو ډېر دردونکی، ځورونکی او کړونکی دي او دوی ټوله زموږ مرستې ته ضرورت لري. دومره تېز ګوره دوستانو دا دی په یوه ګړي کې یعنې دا دی موږ کالي ټول لاندې. زه فکر کوم چې دغه خواته به دا د باران دغه معلومېږي دا خواته دا تاسو ورته وګورئ دوستانو دومره تېز باران دی. په دغسې تېز باران کې د یوې لحظې دپاره د به هیله کوم د یوې لحظې دپاره په تصور کې راوګرځوئ چې زلزلې هر وطاق 4 دیوالونه 10-12 ځایه چاودلي دي او چاته هم 3-4 ځایه چاودلی دي، خیمه هم نه ولرې او بل سرپناه هم نه وي او اولادونه دې په دې ځای کې اوسېږي. هیله کومه دوستانو که مرسته نه شي کولی ویډیو د مرستې او لاسنیوي په خاطر باندې درسره شیر کړي تر څو د دغه ځای د افغان دوبۍ کلي ته د خلکو فکر سي او مرسته هیله کوم دوستانو مرسته چې راځي خپل په لاس باندې دا کورو سره کوئ. د ملکو د خانو د دې ځای د ملا په ادرس باندې مرسته مه کوئ. د دوی ټوله شکایت چې و د مرستې په مرسته کې د عدالت د نشتون په خاطر باندې او د بنده د بندګۍ په خاطر باندې ووایي چې موږ یې د بنده بندګي کوو. مرسته ټوله راځي یوه ځای ته، د هغه ځای څخه بیا موږ ته په دومره مراتو په دیو باندې هغه یوه بوجي وړه راکول کېږي چې ډېر په وزرو په زاریو په ننواتیو په دیو باندې او دا بیچارهګان هم ډېر غریب دي. یعنې که دا زلزله نه وای تر زلزلې حالت بدتر دی. نو تاسې مخکې ویله چې د یوې لحظې دپاره درد احساس کړي فقط د ځان سره یو تصور په دغه حالت کې وي نو څومره دردونکي ځورونکي او کړونکي حالات به لرئ. هیله کومه دوستانو دې ځای ته راودنګئ افغان دوبۍ کلي ته مرسته خاص مه کوئ، مرسته عامه کړئ. دلته چې هغه چې تاسې مستحق نه بولئ هغه کور هم مستحق دی. ټوله زموږ ورونه دي، خویندې مو دي. نن زموږ مرستې او لاسنیوي ته ضرورت لري. نن د امتحان ورځ ده دوستانو. تاسو باور وکړئ چې څو ځایه ما د دوی پر حالت باندې وژړل، اوښکې مې راتوی سولې. یعنې داسې کسان هم وو چې دلته داسې یو حالت و چې هر یو په خپل په ځان پسې اریان و. چا زخمیان را ایستله، چا شهیدان را ایستله، چا د کور بسترې را ایستلې. یو و بل ته خلاص نه و چې د یو د بل سره کومک وکړي. یوه ورځ وروسته یو پلار خپل د زوی دوی جنازې را ایستلې دي، خاص په دغه خاطر باندې چې څوک نه و چې ورسره راویې باسي. نو زلزله پر ټولو باندې تېره سوې ده او زلزلې مالي او جاني خسارات لکه برملوګیانې ته چې رسېدلي دي په دغه رقم باندې دې ځای ته هم رسېدلي دي. موږ په دې خاطر باندې دلته رانغلو. موږ داسې فکر وکړو چې شاید د خوست د خوا څخه چې اورېدل مو ول دلته هر کور ته یو موټر سامان رسېدلی دی. ولې دلته چې راغللو چې وکړو کتله هغه حقیقت نه درلودله او په دې خاطر باندې چې زموږ یقین راسي دا هر یو به زه تر لاس ونیولم راته ویل چې قسم ته ضرورت نشته راسه تی پیدا کړه که دې د مرستې شی پیدا کړي فقط بغیر د هغې یوې خیمې څخه ماسې وکړه. نو زموږ خبرې ټوله درواغ. هیله کومه دوستانو د خپل وس مطابق څه چې مو په وسه باندې کړئ 2 میاشتې وروسته فقط 2 میاشتې وخت 2 میاشتې وروسته که مرسته ونه سي 2 میاشتې وروسته به دلته دغه واورو دغه باران دغه درز یا چاودلي کورونه نړۍ او د زلزلې څخه به بدتر ناورین خدای نخواسته ولرو. خدای پاک مو راته وساته. بیا هیله کوم مرسته په وسه نه کېږي دوستانو. ویډیو د مرستې او لاسنیوي په خاطر باندې شیر کړي تر څو د هغې کسانو پورې ورسېږي چې دغه زلزله ځپلو کورنۍ سره مرسته وکړي. با عزت او سرلوري سي اختر مبارک. زهره به دا اختر مو بختور سه.